أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل دوسل وثمرات. سيقول السفهاء من الناس. دي بل باب شروع دي. اول آیتونو کې بل الله تعالی جواب دی او سوال ذکر کی حاصل بدای دی خلکو ویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم څنګه خبر ومنو. شپاړس میاشتې بیت المقدس په لمونځو کې اوس لاړو د کعبه په طرف باندې یو ځوان سمودريږي نه. آیتونو کې الله جواب وکړي د جواب حاصل لا دی لله المشرق والمغرب. مشرق او مغرب دا ټول د الله اختیار کړي. موږ هم د الله بندگان یو. نبی صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی. کله چې الله موږ له امر وکړي نو هغه شام به ګرځو. شپاړس میاشتې د بیت المقدس په لمونځ کړو د الله امر او د کعبه په طرف باندې د الله امر دی. دیگه اختلاف دے جنجال لے. دویم جواب ذکر کی الا لنعلم من يتبع الرسول. انسان وقت معلومی کی امتحان کے واقع شي. وہ سو ارسله د نبی صلی الله علیه وسلم خبره منی لیکن کله کله الله امتحانا موږ د بیت المقدس نه کعبه په طرف باندې داخله اړو. څوک یقیني مانی او څوک نه مانی. یو سلسله کې بل الله دریم جواب وکي. حاصل به دی چې محمد صلی الله علیه وسلم خفو. الله دې د خفغان د وجه نه موږ د امر وکي ځکه الله له ډیر ګران دی. نبی صلی الله علیه وسلم الله له ګران دی. دا خفه نو ځکه الله ماتاو کی. دین اورسه بنقلی دلایل بیان کی. آخر کې به وایي چې انسانانو تورات کې مال کلی و چې 14 مې شبدا بیت المقدس په لمونځ کې به برابر شي. لالا يكون للناس عليكم حجه. اوس کراونه ګرځي نو خلک به وایي دا اخر زمانه نبی نه دی. کوم خبرې مې شکړې دي الله موږ عمل اوس کو قرباني. آخر کې به وایي چې ډېر انعامات متاسمانه کړې دي خو لیکن په دې ټولو کې اساسي نعمت محمد صلی الله علیه وسلم دی. لوی نعمت دی الله چې درمي کې عظیم نعمت. به ترغیب ورکې صبر او صبر منزله. کله چې دشمن مقابله شروع شون الله یې منځونه شروع کړي. یو سلسلور 50 کې الله د شهدا او عظمت ذکر کړي چې کم سړی د الله په لار کې شهید شي الله وي د شپې سره ډېر احتیاط کوا. داغه باره کې خبره ونه کې دا خو ژوند دي. به وایي چې دنیا د ژوند امتحان ستا په بدن باندې ملګرو باندې مال باندې امتحان راشي. رب تم دایت مخ سرداري مخ کې ویلې چې يهود ویلې دي ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني دي. دلته اوسوي چې زموږ په نبی باندې اعتراض کوي. سيقول السفهاء والله وزر دي چې بو يقمقلان من الناس يدس خلقنا. يقول فعل مضارع سین د پاره د استقبال. گویا کې نبی صلی الله علیه وسلم له امر د تحویل قبله نو شوی د ګرځېدو د قبله چې الله ورته مخکې وحیرا لګلې و. داخله به انده زمانہ کې د سوې کلک به وشيږي. دویم قول علماء ذکر کړی دا سین د پاره تاکید دی. یقول کې معنا د قاله دی خلق ویلې دي. صفها جمع صفیق مقل. مخکې اسباب له صفات ذکر شي او ابراهيم عليه السلام د دین مخ اړول
دام قمقل توب دی دلته وسوي چې کوم سړی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي دا ډېر قمقل سړی دی ولې اعتراض کوي بر باندې من الناس الله وس خلق دینو اسی جامعہ کې وشيږي د دوی د بیزتی د پاره ویل من الناس سی ویلې ما معنا ايو شيء کم یو شی وګرځاو د خلق ان قبلتهم د قبله د دوی نه التي هغه كانوا عليها چې پای باندې کلک ولاړو دوی د بیت المقدس سو ګور د بیت المقدس وي سو ګور د بیت المقدس وي سیدا معنا چې دا بیت المقدس دی ٹھیک ہے بیت المقدس مشهور دی د دې قبله نه د اشپارس مې شې دې منځونه وکړه ولې اوس په بل طرف باندې رااله دا وجه سره كانوا عليها تعالی په دې هر کې اشاره ده د رسول الله ملګری کلک پر خبره باندې ودرېږي سس خلق نه دي چې خبره وکي عمل کې نه راولي الله وسم شاسواران دي قل سر الله جواب وکي د جواب حاصل دار چې مشرق او مغرب دا ټول د چا په اختیار کې دي د الله موږ د الله غلامان یو کله چې الله موږ له کومه خبره امر وکي موږ به منو مخکې امر کړو د بیت المقدس اوس امر کړی د کعبه غلام کې بس خبرې شاشون چرا کوي دي ته ویل شي جواب اجمالی قل ما نو علی الله المشرق والمغرب خاص الله په اختیار کې مشرق او د قشان د مغرب دی مشرق معنا زیاد راختو د انوار مغرب معنا زیاد ډوبېدو د انوار شمال او جنوب خپل راغی نو دا ټول د الله په اختیار کې دي د الله د امر برابر بچلېږي مخکې هغه امر کړي او زدا امر کړي دي کله وي مشرقین کله وي مشارق جمع مشرقین معنا د وړي چې میزان لزان لې مشارق د ال ورځ ځان لزان لا دلته عام ذکر کړو يهدي رواني من يشاء شال شو غاړي الى صراط مستقيم په طرف دني غلار باندې مزاد الله نعمت او فضل له څوک چې بني غلار رواني د الله د خوانه نعمت په ځان باندې غړي آیات دلیل له بدی د نبی صلی الله علیه وسلم بس رواني دل بسداني غلار ده د نبی صلی الله علیه وسلم په بل تر باندې رواني دل بس تبیرا ورست آیات کې سلور خبر الله بیانې اول د نبی صلی الله علیه وسلم د امت به احترواله شي دا ډېر غوړه امت دی قیامت کې به گواہی کوي دویم الا لنعلم الله چې امتحان په سړی نه راغلی هیڅ پته نه لګي کله کله دوست باندې امتحان الله یې زراولم لټینګ یې کنه لري دریم وما کان الله نه دی الله چې برباد کې ایمانکم ساسو منزنا اصل کې دا جواب د سوال دی خلکو ویلې چې شپاره سمې شمن بیت المقدس نه مونږ کړي په دې کې ډېر خلک مړ شو وفات شوی دي دې صورت حال سره الله وي هغه ټول عمل ما ځان سره ساتلې مؤمنان دی هغه اخر کې ود الله کلی صفات بیان کی وکذالک قانون الله وی واوري تقشان جعلناکم منگر زولی تاسو امتا وسطن اغه امت دل غرا امت قران کې دوی شمنګانو باندې راځي دلا وسطن د سین فتحه وسطن امراغلی چې سین ساکن شي وسطن دا معنا غرا ابن کثیر د آیات په تشریح کې به ډیر احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم راوړي د امت په احتروالی چې ولې به احتر دي غره امت وز د غروالي وجه بیانې لتكون الله در پارا چې شي تاسو شهدا بیانون کې د دین علی الناس به خلق باندې او شي رسول الله علیکم شهیدن بتا سو بیانون کې شهدا کې دوه قول دي یو قول دنیا سره تعلق لري نبی صلی الله علیه وسلم غره دي امت هم غره دي قران او سنت به خلکو له دعوت ای بیانې وي اې دې تشریح وکړي
نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ژوند دی امت له بیان کوو چې کله وفات شو احادیث اوس پاتې دي دین پاتې دي شهید کی معنا د بیان دویم قول دا چې د آیات د آخرت سره لګي حدیث کې راځي مشهور حدیث دی رسول الله فرمایي قیامت کې به الله دا ټول خلق راجمع کی دی قوم له وایي چې انبیاء تاسو دعوت درکړې لرو کنه انکار بو کی چې هیڅ شان دعوت نه لرا کړي انبیاء براول یې له وایي تاسو دې دعوت ورکړې کنه وی او دلیل هم سره زمون امت بغوي پیش من باندې وسوال چې وخت کې خطا سونه وای نوح علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام عیسی علیہ السلام دې وخت کې خونه وای جواب مون سره قران مونږ له دا ویلي دي به نبی صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې غوي یو کې چې زما امت بهتره خبره کړې ده غوړه خبره کړې ده الله دا حال راوړي وما جعلنا سره جواب د دویم دا ولني سوال دویم جواب دی حاصل اداري شپانس میاشتې نبی صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو بیت المقدس لمنځو کې اوس په ایمان ځکه الله ورته چې وګرځي کعبه لا من خلق معلومه کنه څوک د نبی خبره مانی څوک نه مانی چې کوم مؤمنان دي رسول الله ر اتباع د وجنه متصل تاو شو څوک مؤمنان نو چې شریعت شروع کړ دا څنګه دین دی کله دشي ګرځي او کله دشي ګرځي ایست الله بغاوت وکي باغین من معلومه آیات دلیل په دې چې دنیا امتحان ژوند ګوره د امتحان ژوند دی چې الله مرګیر نکی انسان باندې متوجي وما جعلنا القبلة التي الله يمنع ذكر زولي قبلة كنت عليها شتولاړي باغ باندې مخکي القبلة معنا مراد بیت المقدس كنت عليه فخاف ولاړوي دویم قول علماء ذکر کړی چې قبله مراد کعبه كنت خو معنا فخا ولاړوي کعب زائد دی انت عليها وسورته ولاړي دا اوس شری قرا غلي خسر پاره دې ګرځول الله الا للانا ما الله دې لپاره چې معلوم کو من يتبع الرسول سو تابعداري کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ویلي بالراس والعين څنګه نبی صلی الله علیه وسلم تاسو دین تاسو د بدر واقعینه مخ کې رستا زوال نور صلی الله علیه امرو کې مجر قبال سار کې اعلان وشو مسجد قبلتين لزکوي چې مخ یو طرف منځو کې پرې مانځه کې بل طرف تاو شو حدیث کې راځي څنګه نبی صلی الله علیه وسلم مخ کې هم مخ راته شو به بس اول سب به دویم به دریم لنعلم معنا عند زمانه کې الله پويږي فعل مضارع جواب دا معنا له نصحرا شمږه کارکو لنميز خلق له جدا کو دنیا کې الله امتحان را ولم دا خلق له بیان تشریح کوم چې څنګه خلق دي سړی خو نه معلومیږي بغیر د امتحان نه ممن دا غشان الله ينقلب على عقبيه چې ګرځي پر خپل پوند باندې دي ته ویل شي کنایه ده اراسنه خلک وي په پوند تاو شو معنا مخ واړو څوک نبی منی او څوک نه منی اوس ودایات ساتي د دې نبی تابعداري د آسان شنه دي شهر سره رامنډه کې وایي چې رسول نبی تابعدارم دا ډېر ګران کار دی اوس موږ اړیو دعوه کوو وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مخې لراشنه به الته معلومات کیږي کله به یو جواب کو چې رداز موږ نه مسلک نه خلاف دی کله به چې د حدیث موږ د نظر نه خلاف دی کله به چې د حدیث باندې موږ عمل نه کوو به داخله مو سره جنجال کې چې ورته تاسو پلانین شوي د رسول الله بس روانه دل ډېر ګران کار دی و ان کان اگر کدا تحویل قبله الله وی ګران کار دی الا الذين مگر په هغه انسانانو باندې حد الله او چې الله ورته هدایت کړي دي مؤمن سړی له دین اسانه ا د نبی بس تابعی نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه امر ورته وکي دا ورته وی چې بیر راس ولایان بستر سترګو مونږه منو یا کانت معنا کعبه زمیر راځي دي
وما كان الله سره جواب د سوال د شپارس مې شوګه چې د خلکو بیت المقدس نمونځ کړي مړ شي وی دی هغه د هیڅ صورت حال نه الله وی د ای خلکو د اموز ما په خپل ځمانه مې برقرار ساتلې هغه جنتین دي کنه مؤمن عمل د الله په نسبت باندې ډیر اوچت حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د زری په اندازه عمل چې مؤمنو کې الله لوی سب دی غر په اندازه جوړ کی دومره لوی مهربان الله وما كان الله نذ الله تعالی چې برباد ځای کې ایمانکم ساسو منزنا لیزیع معنا ځای کې دلته کې ایمان نه مراد د صلات منځ دی امیر المؤمنین فی الحديث امام بخاری رحمه الله هغه فرمایي چې مانځنه تعبیر په ایمان باندې وشو دلیل لبدی چې ایمان کې زیادت امراضی کمبود کمی کې چيتي البحر المحیط کې ابو حیان بیان کړي مخکې چې مونږ ته بیت المقدس لمونځ کړي د ایمان د وجه نن چې دی خورا وګرځي د کعبه له د ایمان د وجه نه دا خو ایمان دی چې مونږ اړې راړي ایمان زمونږ امر دی چې مونږ له ایمان وای بس مونږ به منو چوي وره دلته وګوره حرکت وکا ودرېګا وسوجه بیان ان شاء الله د مؤمن عمل ولې نه بربادي ان الله یقینا الله تعالی چې د الناس لرؤوف الرحیم په دې عام انسانانو باندې ډېر شفقت کوي او ډېر مهربان دی رؤوف دا من واه وړي کې بچي دی اسه قدم اخلي مور پلار د لری نور د غیګه خلاص کړي واه ورته وای چې ما غیګ لراش الله ډېر شفقت کوي رحیم مهربان د الله د رحمت وش په اسباب دی یو سبب دی مقام کې منځ کول د نبی بشیر روان ایدل د آیات په تشریح کې مفسرون د رؤوف پنځه معناګانې کړې دي یو معنی دا رؤوف هغه ذات ویلې شي چې عمل کم کی لیکن تعالی اجر زیات درکړي یو روپے ولګوي په وسوا دویم قول علماء ذکر کړي رؤوف دا معنا چې کله ستا په سر باندې شاسیا کې خدا چې اسلام له کنزلو کې نیواش نم دي الله حکم علی کنزل وقلبه مطمئن بالایمان زړه کې به ایمانی ظاهری کنزل دا تعالی جایز دي څومره مهربان دي کبل ذات ویني کفر له سره رسو دریم قول علماء ذکر کړي لرؤوف دا معنا ده مون او تاسو په بندګۍ باندې مکلف کړیو الله خو لیکن د وسنم بار نه ده څومره بندګۍ شمن کوو هغه که دعوت دی هغه که jihad دی روزه دی تفسیر حج دا ټول موږ د وسلان دي څلورم او علماء دا ذکر کړي رؤوف هغه ذات لوي شي چې انسان سل کال کفر کې تیر کړي په صدق باندې لا اله الا الله او الله ټول ګناهونه معاف کوي څومره مینناک دي پنځم دا معنا چې بدن راکړې مونږ لا مال راکړې مونږ لا اولاد راکړې مونږ لا لیکن ارڅ هغه مونږ راکړې خو یې باوجود الله مونږ لا پېنه اجر هم راکړي مال راکړې چې الله په نامه ولګو اجر راکړي ورسره کې دریم جواب د جواب حاصل لاره نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیت المقدس نمنځ کو يهودي او ملنډ شروع کړي وی خبر نه وینا وی محمد خو زموږ تابعداري وکړه د قبله کې دې چې سبا زموږ يهودیت مومني نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره سخت لګیدا دی آیتونه کې الله جواب کوي د جواب حاصل لاره چې د نبی خفغان د وجنه الله یې مونږه مرو کې نبی خو الله ډېر ګران دی الله دغه د وجنه مونږ دا کار وکړو قد نرى یقینا لذل مونږه وقت الله وقت الوجه کا اثر د مخفي السماء په طرف د اسمان باندې په معنا یلا ورو بجاره دي یو بل په معنا راځي تقلب باب تفاعل له اې د ډېر خاصیت یو خاصه په حسن کله چې دوست خپي کنه الله د خپل دوست له وګوري نو دا غره د مخ نه معلومه شي دا سړی خپه دي څه پریشانی مصیبت راغلي نبی صلی الله علیه وسلم د الله دوستو الله دې د مخله شکل من کا ته خپو
نو بس ما امر وکي چې اے نبی ته خپای وګرځره کعبه پر وبرتا. دویم تفسیر باز علماء دا کړی وی نبی صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس په لومنس کو الله له کاته چې وسوه هراونه لګي چې د کعبه په طرف باندې وګرځه اسنه داخله اختلافونه کیږي دا څنګه نبی دی کله د شام امر او کله د شام امر دا معنا کمزوري ده. یو خدای نبی رشان سره دا مناسب ده چې عمل یو رقم ته یو کوي بل رقم. دیم د ورس آیات نه خلاف من بخامه خاله او تا قبلتن قبله لا ترزا چې تا خوغه کړي هغه نبی ډیره خوغه کړي و. حدیث کې راځي حج له بچلاړو د مینا نه براغه د پاس علاقه کې مناسو کعبه له بیکاتو د سترګو نبی وخ کې روان وي ډېر مینه وسره و د الله د وجه. کله چې د مکه مشرکانو بار کوو مخ اورواړ وی ویلې په دې ټولو کارونو کې مال ډېر محترم خاري زړه مې نه غواړي چې تانه لاړ شم لیکن دا ظالمان مې د علاقه کې نه پریدي. عیسی نبی صلی الله علیه وسلم مهاجر شو لس کال ورس الله د الله سره مجاهدینو سره را داخل کې خالد ابن ولید زبیر ابن عوام ابو عبیده ابن جراح څلور تقسیم کړو. سترونه ډېر وخت ملاړې ملګری ویل دا ول یا رسول الله وی ویل چې کله تلم نو یواز یوم ابو بکر ما سره ونن لزرع قهرمانان دي یو صحابي د زرعو کسانو زور لري به خاص کله قعقاع محمد ابن مسلمه الله وی داته چې مکعبه غواړي قبله غواړي ز تعالی امر کوم شو وګرځا السلام وروکی فولي وجهك وګرځا د خپل مقدس شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې. حرام کې معنا د عزت مقام دی. نبی صلی الله علیه وسلم امام مشرو اول امر دروش وسم لري وحيث ما كنتم چرته شوي تاسو فولوا وجوهكم مخنواړو په طرف د کعبه مسجد حرام هر سړی د مخواړي داخل د حرم کې انسان مبید دی بیت الله لمخامخي دی ملکونو کې صرف هغه جهاد مراد دی. وان الذين سر دلیل نقلی مقصد نبی له تسلی حاصل دا قسم په الله دی يهودانو سوارو لکه معلومه را چې شپاړس میشه بده شي مونږ کې بیا بری سره ګرځي خو زد دی نو زد کې راغلي دي. وان الذين يقيننا كسان اوتل الكتاب شيل ور کړی شوی دی کتاب يهودي کنه سوارا دي سيتلي کې اوتل کتاب نه مراد ناکار اهل کتاب اتینا نه مراد خو اي څوي لا يعلمون خمقات الى پتر انه الحق يقينا ګرځیدل قبله په طرف د کعبه حق دی درب د دوینا یہ اسلام حق دی یا نبی صلی الله علیه وسلم حق دی وز دوی لهرا وما الله ند الله تعالی بغافلنا خبر عما يعملون دا عمل نشد انسانان کوي ورسات کې الله اوس بیان دی کوي جته ګور نرم نشي شي دی قبله بندگی شروع کی بندگی دا منال تم خور واړی مقصد دا چې داخله برانرم شمن فلو براش نه آیات کې الله يهود نصارا دمر عنادین دي چې دوی ارسته امني هم ګورستا خبره نه مني چې درڅو خالص يهودي شوی نه بل ما بین کې مران دي. ولئن اتيت الذين لا يكثراتكم كي هغه شال راوتل کتابه شور کړی شوی دوی له کتابه بكل آیه اره ونقا ستا په حقانیت آیت مطلوبه نو ما تبعو داخل تابعداري نه کوي قبله تک سره قبله ته چې کې دې چې زو ته باز نه خراوړم دوی کې به انابتي کعبه له براش الله ویني راځي دوی له کعبه سره ډیر روان دي دښمنی ده. وما انت سره جواب سوال ټیک د يهود ډیر کلک دي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم کې بس استوبي نه الله ادم چرته تابع دي نبی پر خپل دین باندې کلک ولاړ دي. وما انت بتابع نه تتابع کیدن کې قبلتهم د قبله ترې په طرف نه ورسي
دینه تعبیرو کې په فعل باندې تبعو د نبی نه تعبیرو کې په تابع اسم فاعل باندې نبی صلی الله علیه وسلم خو ډیر کلک د خپل دین کې ډیر مضبوط دی وجد اختلاف وما بعضهم ندی باجو دی الله بتابعين تابع قبله د باز نور لرا نصارا و بندګیا چې کولا کوم ځای کې عیسی پیدا شوی علیه السلام يهودو په بل جانب باندې کولا بیت الصخره وس الله قانون ذکر کوي توجه دا عجیب قانون دی الله چې کله تاسو سره علم د قران او سنت موجود دی د دې باوجودم د يهودو نصارا او تابعداري تاسو وکړه لوی ظالم شوي چې هر انسان دا ولې نه دا کوملیو کامی ولا ان دا منا کچرته تابعداري وکړه احواهم د دې د خواهش د يهودو خو دین نه د نصارا او دین نه راځي غب شپ دی دین خو زمنګ دی چې اسلام دی من بعد ما جاءك اور سيدنا چې تعالی راغله ده من العلم علم د قران او سنت انك اذا لمن الظالمين يقينا توبه دی وخت خامخایدا غچانه شهادت نه واوړي نبی صلی الله علیه وسلم خدا کار نه کو مونږ الله امر کړی دی مونږ تاسو الله یو نه وړي ورسا کې دلیل نقلی دایات حاصل لاره دا يهود نصارا نبی صلی الله علیه وسلم د شي پیژني لکه بچي چې پیژني خو نه منینو زد کې راغلي زد ډیر بچ شه دي قران کې الله فرمایي تورات انجیل بچو دوی کاته آی کې د نبی صلی الله علیه وسلم د صفات ما ذکر کړي او چې کله د مبارک شکل لوکا د تاو شم د قصړې دیغه مفسرین نقل کړي چې عمر بن الخطاب ورغی عبد الله بن سلام لا وستا مبارک الله فرمایي چې دوی دا نبی رسې پیژنې لکه دوی چې خپل ځامن پیژنې څنګه چل دی هغه ویلې عمر ځامنو کې به احتمال د غلا شته کې دې چې زنان غلا کړي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم کې د ظریف اندازه باندې شک نشته دا دومره حق نبی دی عمر د سرغونه وکړاړي د خوشحالي د وجنه کله سره د خوشحالي نه جاړي ابن قیم زاد المعاد کې لګي لس قسمه جړه دی د خوشحالي جړه دوستانه غایب دی بشیر مور پلار نه غایب دی ډیر مدبا چې د سره مخامخ شونه ایست غیر اختیاري سترونه وکړي لاړي چې رسول الله را جعفر په وشړو کله شراغي غاړه تی واخ صدومره وشړل ملګرو لري معلومات نه کیږي چې د خیبر په فتح باندې خوشاله مو کړی سړي پر آتا کا عمر رضی الله عنه د خوشاله جړه وکړه الذين انسانان الله یاتیناهم الكتاب چې مور کړي دوی له کتاب تورات انجیل زبور اتینا معنا نیکان خلق يعرفون دوی پیژني دا نبی دا قران دا اسلام تحویل قبله کما يعرفون ابناهم لکه څنګه زامن پیژني نو ولي منینا الله عزت کې راغلي نیکان خلقو منو والزجر وان فريقا يقينا يودل ذا الله منهم ددينا لا يكتمون الحق خمخ حق مسله پټي وهم يعلمون او دوی کپويږي چې حق دی به مزید کې الله راغلي دي حق نه دی مقام کې نبی صلی الله علیه وسلم حق نه مراد تحویل قبله لیکن زدين دي عنادين دون الله مخ واړو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.